ښه مسلمان کېدلو څه علامه ده؟ د یو ښه مسلمان کېدلو علامه دا ده چې دا به په خپل ژبې باندې او په خپل لاس باندې نورو مسلمانانو ته ضرر نه ورکوي. په حدیث شریف کې راځي محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح مسلمان او کامل مسلمان او پوره مسلمان هغه دی چې د دې د ژبې او د لاس څخه نور مسلمانان محفوظ وي. او ګوره په رایټ هینډ کې مې نیولې دي ښه تا ته ښکاري او په ناسته یې پس کوه ښه یې اللهم إني أسألك من فضلك. هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز، دینی مراکز، مسجدونه، مدرسې ترې لرې وي، په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي. خورې او وروره تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده. کوی سي په لاندې واتساپ موږ سره رابطه کې شي. انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.